زه زاهد خان اسیر له سوکړي د خپلو ملګرو په خدمت کې خپل نظم وړاندې کوم. د نظم عنوان دی چې دا به څه عجب ژوندون وي. دا به څه عجب ژوندون وي، وخت به ټوله بې سکون وي، نه آرام او نه جنون وي، نه منزل په طرف تلون وي، تویول همیش د خون وي، چې مې سوچ صرف د نن وي. دا به څه عجب ژوندون وي. دا به څه عجب ژوندون وي، وخت به ټوله بې سکون وي، نه آرام او نه جنون وي، نه منزل په طرف تلون وي، تویول همیش د خون وي، چې مې سوچ صرف د نن وي. دا به څه عجب ژوندون وي. او از هغو کې چې ګذران شو، ځان د بل نه راته ګران شو، نه په سود او نه په زیان شو، نه په خپله ځان ته خان شو، هسې وخت رانه تمام شو. دا رنګ تل چې وخت بدلون وي، دا به څه عجب ژوندون وي. از هغو کې چې ګذران شو، ځان د بل نه راته ګران شو، نه په سود او نه په زیان شو، نه په خپله ځان ته خان شو، هسې وخت رانه تمام شو. دا رنګ تل چې وخت بدلون وي، دا به څه عجب ژوندون وي. او چې یو بل ته کتل ګران شي، ورونه منځ کې دشمنان شي، جوړ بې حسه انسانان شي، د اغیار په لور روان شي، بلا وجه ټول شاهان شي. چې یو بل ته کتل ګران شي، ورونه منځ کې دشمنان شي، جوړ بې حسه انسانان شي، د اغیار په لور روان شي، بلا وجه ټول شاهان شي. خیال مې تل چې د پرون وي، دا به څه عجب ژوندون وي. او لوټ کوي مې زه پوهېږم، خپل ګناه ته خیرانېږم، دا ډېر ګران دي چې یو کېږم، په پیسه باندې خرڅېږم، نه احساس شته نه وېرېږم. لوټ کوي مې زه پوهېږم، خپل ګناه ته خیرانېږم، دا ډېر ګران دي چې یو کېږم، په پیسه باندې خرڅېږم، نه احساس شته نه وېرېږم. جوړ واکدار چې دا قانون وي، دا به څه عجب ژوندون وي. او خپل ساده مزاج مې هېر کړو، بې قیمته مې ځان شمېر کړو، په خولو وایم چې پښتون یم، خو روسي رواج مې ډېر کړو. خپل ساده مزاج مې هېر کړو، بې قیمته مې ځان شمېر کړو، په خولو وایم چې پښتون یم، خو روسي رواج مې ډېر کړو. داسې حال کې چې پښتون وي، دا به څه عجب ژوندون وي. او دې دنیا که دا بازار وي، طریقه وړه اغیار وي، غواړم زه نیسته یمه، جوړ که دا شان کاروبار وي. زړه مې غواړي داسې ښار وي، ستا دیدن لګي بازار وي، او اسیر یې خریدار وي. دې دنیا که دا بازار وي، طریقه وړه اغیار وي، غواړم زه نیسته یمه، جوړ که دا شان کاروبار وي. زړه مې غواړي داسې ښار وي، ستا دیدن لګي بازار وي، او اسیر یې خریدار وي. بیا جنون او که سکون وي، ښه به د عجب